ورسه میوزیک خپل هاوري کنه اوري میوزیک یو وخت کې چې زه کله جهالت کې وم میوزیک نه بغیر ما خوب نشو کولی، لیکن کېدی شي شاوخوا 14 کاله به کېږي، زه اوس 10 کلن یم چې یا 14 کلن کې فکر ما میوزیک اورېدل بند کړل. حالانکه پاکې مدرسې ته هم تلم، یعنې قرآن هم لوستو، نور شیان هم کول، درس اسلامي درسونه هم ویلي، فقه او نور، لیکن اسلام یو نه انټرنالایز کړی نه و. نو هغه نه بعد چې دی میوزیک ما داسې فیصله نه ده کړې چې دا نور نه اورم، عموما نفرت مې دې وشو. میوزیک زما په نظر باندې یو خراب شی دی. زه یو ویډیو لرم چې ولې ما میوزیک اورېدل بند کړل او خپله مې دې نفرت وشي، که زما څومره د قرآن سره او اسلام سره مینه په زیاتېدو شوه، په خپله پوه شم دا څونه بارزشه دی، نو میوزیک ته مې اټومیټیک نفرت پیدا شو. زه به څو دلایل وړم میوزیک خراب دی د ویډیو دپاره چې تفصیلي سړی بحث نشي کولی. اول دا هېڅ څوک دا نشي ویلی چې میوزیک حلال دی، ده کې هېڅ کوم نشته دی. ما ته کوم خبره شي نه اسلام کې اوس میوزیکونه به جواز لري، نه وایي ته چې کوم میوزیک هغه حرام دی. دا واټ کوي الله پیدا کېږي، نه ته چې کوم هغه حرام دی. صحیح دی، لکه نشید به اسلام کې جایز شته دی، ووکل چې کوم بیا جایز دي، لیکن ته چې ما نه فتح شاپینګ کې که نه زه ورته اسانه کوم فلم دا ته چې کوم هغه حرام دی. لنډه خبره قصه نور ډېرې مه کوه که نه. زه اوس دلیل وړاندې کوم. اول دا د سورة لقمان آیات دی، وخت نشته دې تشریح کومه چې میوزیک واضح ډول باندې حرام دی. بس دا میوزیک ته نه راغلی، حدیث میوزیک ته نه وایي. عبدالله بن عباس ته ډېر پوهېږي، عبدالله بن مسعود ته ډېر پوهېږي، ته عطا بن رباح نه ډېر پوهېږي، ته ابن القیم نه ډېر پوهېږي، یا ته د ابو یوسف نه ډېر پوهېږي. ټول د آیات میوزیک باره کې دی. کوم وخت د آیات نازل کېدو، دا آیات چې کوم وخت نازل کېدو هغه نازل شوی چې کوم وخت کې یو د النضر بن حارث تو د اسفندیار او دوستم د پرژن رومن نه ښځې راوړلې او میوزیک باندې ګډولې، تر څو پورې توجه خلک محسوسن خبرو ته ورنکړي بلکې دوی ته توجه ورکړي. دغه حالت کې د آیات نازل شو، حتی په نزول کې سړی وګوري. بل حدیث دی، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیحین کې حدیث دی چې 3 شیان حرام دي، لیکن زما امت کې به دا حلال شي. یو سلک اغوستل دي، دویم شراب دي، څلور شیان زنا، او بل میوزیک. او ټول څلور کټګري غټ شیان دي. نن سبا زنا چاته دا زنا کوي، وایي دا خو زما ګرلفرنډ ده، دا خو زما ګرلفرنډ ده، زه زنا یې حلال کړې ده. ته چې د شراب څکي وایي ام جست سوشل ډرینکر، وایي زه خو اجتماعي کې څنګه وړوکی برابر چې اوس کوم خبره ختمه، نور شی نه کوم. سل دا خلکو سټایل کړی دی. میوزیک خلکو خیره خبره ده. میوزیک ته مخکې افغانستان کې خلک چې میوزیک ورته ډمې ویلې، هغه هم ښایسته کړو، هنرمند کړو، دغه شی هنرمندي ده. بیا ادب کې پولیټي او مثلا نور اجتماعي شیان پکې یو ځای کړل. نن سبا راځي چې د ښځو حقوق غواړي د پارلمان د اروپا نه، هغوی ته ګډېږي. د ښځو حقوق په ګډېدو په خاندان باندې غوښته شي. ښځو حقوق هغه شی غوښتل کېږي چې څنګه المختصم بالله غوښتل. المختصم بالله یو کمانډو آرمي مشر د عثماني خلافت چې کله خبر شي فرانسه کې یو مسلمانه ښځه په بندیخانه کې ده او هغې وویل زما ورور مختصم بالله زما حق غواړي، د فرانسې ته جواب ورکړ چې دا زموږ دا خور ازاده کوي، او هغوی ازاده کړه. د آرمي راواخیسته، پوره قوي اردو یې راواخیستله او لاړه خپل خور ازاده په خپله بندیخانه دروازه خلاصه کړه. دغه شی د ښځو حقوق حاصل کېږي، په ګډېدلو په سندرو په دې ښځو نه حاصل کېږي. که افسر راشي بسم الله مخکې راشي، غرب په خپله حیران دی چاته ښځه ووایي، هر سړی ښځه کې دی، دوی ته په خپله وشوه دی غرض تعریف کړه، څوک یې تعریف کوی نه شي. یوټیوب کې ډاکومنټري د هغه وګورئ، ما ته ویل چې ډاکومنټري تاسو وګورئ هو از واټس د وومن. څوک د ښځې تعریف نشي کولی، څوک چې د ښځې تعریف نشي کولی، دغه نه ښځو حقوق غواړي او څنګه غواړي هغوی ته ګډېږي او مثلا بېدیګ مافي او وجود دې خوځوي او سندرې ورته وایي ته د ښځو حقوق غواړي. ان دا ستا د میوزیک یو چې هغه شی خو متاسفانه ټول نه مذاق او شخند جوړ کړی دی چې څو پورې انسانیت او هغه کوم چې د مسلمانانو تعریف د هغه له منځه یوسي. زه به څلورو دلیلونو ډول میوزیک حرام دی او لنډ به یې ورکړم. اول دا دی چې میوزیک همیشه تا سره ژوند مشوره درکوي، ته یوازې، ته په غم کې، دنیا نه لرې دی، عشق دی، غم جنجال دی، تا ته نه یې کوي. دویم، ډیانا کیټني په سډني یونیورسټي کې ریسرچ کړی دی چې 7.5% خودکشي پاکستان زیات څوک چې میوزیشن دي په خپله او یا په خپله څوک میوزیک ډېر اوري. په پاپ لاړ شي سینګرز وګورئ، په نورث کوریا کې همداسې نور خاندانان وګورئ چې هغوی په ډپریشن کې کړل دي، خودکشي دوی منځ کې زیاته ده، جنجالونه ډېر دي، حتی جنیات سره په هغه کې دي. یعنې تاسو بیانسې وګورئ، کارډي بي وګورئ، نور وګورئ، دوی خپل یو ایکسټرا پرسنالټي لري
چې کوم دوی جن پوزس کوي هغوی ته نمونه ورکړي دي هغوی پوهېږي. دریم دلیل دا چې میوزیک همیشه د پاره یو خیر طرف ته نه وړي. ته ماته یو میوزیشن وښایه چې هغه ماشاءالله قرآن لوستلی شي، هغه ماشاءالله په دین کې ښه مسلمان وي، هغه ماشاءالله ښه د جامع ته خدمتګار وي، څوک به ښودلی شي؟ ته غواړې ستا یو اولاد د پلانکي میوزیشن په شانتې شي؟ نه غواړې. نو بیا پخپله وایو آخري دلیل دا دی چې میوزیک سره کوم نور شیان یو ځای دي چې هغه ډانسینګ دی، فري میکسینګ دی، ډرګس دي، چرس دی، سګرټ دی، دا ټول دلایل سره وکړي سړی دا ویلی شي چې میوزیک اورېدل، میوزیک کې دخالت، میوزیک اخیستل، میوزیک پروموټ کول دا ټول شاید ادرس نه حرام دی. او که څوک حرام نه دی اهلا وسهلا خپل دلیل وړه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. که ته وایې زه صحیح یم ثبوت کړه ځان ثبوت کړه صحیح، هېڅ مشکل نه دی. دا ورسې ماته ډېر وړه کیسه وه ښکاره شوې سبحان الله ډېر زیات ماشاءالله